فاریاب کې سخت جګړې امکان دفاع وزیر ازبک طالبانو پسې ځانګړي ځواکونه ولیږل د تښتېدلو سیاسونو خاینانه پلان رسوا شو. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. دا خو ټولو ته معلومه ده چې د دوستم په ګډون د شمالي ټلوالې تښتېدلي مشران له هرې لارې هڅه کوي چې خپل خلک د طالبانو پر ضد پاڅون ته وهڅوي، خو دا چې دوی اوس د خپل ولس لخوا هم پیژندل شوي او ورته د معاملهګرو او ډارن مشرانو خطاب کوي، نو اوس یې چې مشران ته بله لاره نه ده ورپاتې، نو د قوم په نوم غواړي خلک د طالبانو پر ضد بغاوت ته وهڅوي. په یاد ولرئ چې دا هغه تاجک، ازبک او هزاره مشران دي چې تر پرونه به یې ویل طالبان ټول پښتانه دي، خو نن بیا وایي چې ازبک او تاجک طالبان باید له پښتنو طالبانو سره وجنګېږي او خپل حق وغواړي. دا چې د مخدوم علم په نوم د یو محلي ازبک طالب قماندان د خوشي کولو سره بیا هم ازبکان میمنې ښار څخه نه دي وتلي او بغاوت ته یې دوام ورکړی، نو د خلکو په باور ښایي یاد ازبک طالبان د بهرمیش تښتېدلي مشرانو لخوا هڅول شوي وي تر څو خپل بغاوت ته دوام ورکړي. همدې ته په کتو د طالبانو دفاع وزیر م.لایعقوب په امر د فاریاب مرکز میمنې ښار ته د طالبانو ځانګړي ځواکونه سره د زغروال ټانګونو لیږل شوي تر څو هلته وضعیت مهار کړي او د دوی پر ضد د ازبک طالبانو د بغاوت مخنیوی وکړي. د دفاع وزارت په خبرپاڼه کې راغلي یاد ځواکونه چې په مجهزو وسایلو سمبال دي فاریاب کې د هر ډول بغاوت او د پردیو په خوله هره دسیسه شنډ کړي او اجازه به ور نه کړي تر څو د خلکو آرامه ژوند ناارامه کړي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال له طالبانو غواړي دا چې د شمال ازبکان او تاجکان تل جمهوریت هم په همدې ډول بغاوتونو ګواښه تر څو ورباندې خپلې نامشروع غوښتنې ومني. نو طالبان باید د دوی غیر قانوني غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي او پر وړاندې د سخت اقدامات وکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.